د اسلام په هنداره کې. عدالت د امن او سوکالۍ ضامن دی. دغه راډیوي ډرامه د بشري حقونو او رسنیو د څار ادارې لخوا تاسو ته وړاندې کیږي. ښځه د اسلام په هنداره کې. خیر محمد په دې پوهیږي که چیرته په کور کې د میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته وشي نو پایله یې ښه ده، ځکه له یوې خوا دغه کار کول د ثواب کار دی او له بلې خوا د ښځې او خاوند ترمنځ په کور کې مینه او محبت پیدا کیږي. خو حسن خان ته بیا په کور کې د میرمنو سره په کارونو کې مرسته کول شرم ښکاري. خیر محمد حسن خان ته کومې خبرې کوي؟ راځئ چې ښځه د اسلام په هنداره کې ډرامې ته غوږ شو. جمیلې ته دا جامې ووینځه، دا لوښي ماته پرېږده، زه به هم در سره مرسته وکړم. پرېږده دومره نه دي، زه په یوه شیبه کې وینځم د خیره، ته را سره ځان مه پازابوه. دې کې د پازابتیا څه خبره ده؟ دا کور خو یوازې ستا نه دی، زه هم در سره پکې شریک یم، نو ښه به دا وي چې زه هم در سره په کارونو کې مرسته وکړم. تا سره د خدای ښه وکړي، خو د حسینې پلاره، خو ما سره اندېښنه ده که دا خلک خبر شي نو بیا به در پورې خاندي. دا ته څه وایې؟ ما پورې به ولې خلک خاندي؟ خدای مکه ما کوم بد کار کړی او که څه؟ خو ته ځان ته او تا سره د کور په کارونو کې مرسته کوم. همدغه د کور په کارونو کې مرسته کول زیاتره کلیوال ښه نه ګڼي، او څوک چې د ښځو سره په کارونو کې مرسته کوي کلیوال ورپورې خاندي چې ګوندې د ښځو کارونه کوي. دا خلک د ځان پورې وخاندي، ما پورې ولې خاندي؟ د یو چا سره مرسته کول خو د خندا کار نه دی، او بیا د ښځو سره د کور په کارونو کې مرسته کول خو زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی. یو ملا صاحب نه مې اورېدلي و چې زموږ خوږ پیغمبر علیه السلام به د خپلو بیبیانو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله. د پیغمبر د نامې نه جار شم، خو کاش چې زموږ خلک ستا په څېر پوه شي. دوی خو که مېرمنه یې مړه کېږي پروا نه کوي، خو د کور نارینه به ټک کار ونه کړي او نه به ورته ګوتې ویسي. دا خلک ښه نه کوي که نه؟ د کور په کارونو کې د ښځو سره مرسته کول د ثواب کار دی، او که ښځه او خاوند د کور په کارونو کې یو ځای برخه واخلي نو په دې سره یې هم مینه زیاتېږي، بله دا چې د کور کار به هم په وخت خلاصېږي. اله جمیلې کومې جامې چې دې وینځلې دي اوس له خبرو نه تېره شوه، هغه وزبېښه چې زه یې درته د بام په سر په تناب وارې کړم. بس دی نو، ټول کار خو به ته نه کې، دا چې دومره ښې خبرې دې راته وکړي نو دا هم زما دپاره د کار نه کمې نه دي. شکر خدایه چې دا سینې پلار خو د نورو نارینهو په شان نه دی، که نه نو زما خو به ژوند ډېر سخت و. ګوره که نه بیا دې هم خپله خبره وکړه، که خدای مکړه زه د نورو نارینهو په شان وې نو ستا به ژوند سخت و. خود نو خو زه له تا سره دا ژمنه کوم چې زه به در سره د کور په هر کار کې خپله برخه اخلم. خدای خو دې ته نه خفه کوي، الله دې د ښې ورځې خاوند کړي. وای خدایه، زه خو ډېره ستړې ستومانه شوم. اوه سړیه ته راشه که نه، دا د کور خزرې مې راټولې کړي، دا در سره لږ د باندې وغورځوه. ګوره ښځې څو ځلې مې درته ویلي چې دا د شرم کارونه په ما مه کوه. خزلې واخله او د بام د سره یې کوڅې ته وغورځوه. اوه سړیه کوڅه کې خلک ښکاري، شرم دی چې زه د بام د سره کوڅې ته خزله ورځوم نو خلک مې ګوري که نه، او کوڅه خو د خزلو ځای نه دی. بس که کوڅه که د خزلو ځای دی او که نه دی، خو زه دا د شرم کار نه کوم. د کور کارونه باید ټول ښځې وکړي، نارینه نه. نارینه ورته شرم دی، شرم پېژنې او که نه؟ اوه سړیه دا د شرم کار نه دی. ته ورشه د خیر محمد کاکا نه پوښتنه وکړه، ستا سکت تره دی چې هغه په دې عمر هم د خپلې مېرمنې سره کارونه کوي. هغه خو نه شرمېږي. ته ورشه او د کلي خلک وګوره چې دوه سره یو ځای شي نو د خیر محمد کاکا پسې خبرې کوي. خلک وایي چې ښځو نک دی. حسن خان اوراره دا زما نوم څنګه مسته راچولی؟ زما هم غیبت کوو که صفت؟
کاکا پتا کې شکر دی د غیبت څه نشته دومره صفتونه مې ستا وکړه چې پوښتنه یې مه کوه کاکا که رښتیا درته ویم نو وراره دې درته ډېر غیبت وکړ ویلې چې دا د شرم کارونه کوي نو ته اوس ووایه چې تا د شرم کوم کار کړی ګلپري لورې زه پوهېږم چې د ده مطلب څه شی دی خو په ځای د دې چې زه ورته سپیناوی وکړم اول دې دا لاړ شي او په جومات کې دې د ملا صاحب نه پوښتنه وکړي چې د اسلام مبارک دین د ښځو سره د مرستې په هکله څه وایي خو ملا صاحب هم د ښځو طرفدار دی او تم تاسې خو زما په شان خلکو نه لږه پوښتنه وکئ ویم تر مرګه مې ولا کدي کارونو ته غاړه کیدو کاکا آخر غیرت هم لږ څه شی دی زما زړه خو دا کارونه نه مني او تی چې کې بس کوې ویم راشه را زموږ کور کې کار هم کوه ګوره حسن خانه موږ همیش د خپل زړه منلې ده موږ شکر دی مسلمانان یو موږ باید د اسلام مبارک دین خبره ومنو چې ژوند مو نیکمرغه شي د ملا صاحب نه مې اورېدلي چې زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپل امت ته امر کړی چې د ښځو په هکله د الله تعالی نه وویرېږئ مطلب دا چې په ښځو رحم وکئ واوره د کاکا خبرې دې ښه په غور واوره اوس ووایه چې کاکا د شرم کار کړی که د خیر ثواب بس هو زه پوه شوم چې په دې هکله موږ ناحقه مو او ناخبره هم چې څوک د ښځو سره د کور په کارونو کې مرسته نه کوي هغه ښه نه کوي ما خپله غلطي ومنله او هم به نور کلیوالو ته ویم چې د کور په کارونو کې ښځو سره مرسته کول د اسلام امر دی ښځه د اسلام په هنداره کې عدالت د امن او سوکالۍ ضامن دی دغه راډیوي ډرامه د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې لخوا تاسو ته وړاندې شوه ښځه د اسلام په هنداره کې